السلام علیکم دا جګولا په خیر قراقر استاد څنګه یا ته خدای مسلمان بیا کوم غواړم یاره قراقر استاد مې ډېر خپه دی زه خبري ویم زمين د مشرانو غمتلی په خوشحالي ځان له خپل ورکوه او خو څوک نه درکینو خپل ورکوه اړه ورکشه پسې او زه پسې مېرا ولي اخسته ګول نه ولسو بوتل دی خسته ګول کم خسته ګول ته اوس خسته ګول هم نه پیژنې خدای شته خو پیژنم وروره امخ کې غرمنی نوم سو خا داسې وایه که د خدای مسلمان زوی دی یا دی بس د خدای شته که نه په دغې نوم یې نه پېژنم د غرمني به ورته وایي بس هغه پرېږده داسې کار یې کړی چې په میله کې بې چا د غلام میخه خرڅه کړې ده نو هغه ورته پولیسو برامد کړی نو اوس یې تاڼې ته بوتلي نو چې غلو سره ګرځي نو بس دغه به علي که نه نو د هغه خوار څه ګناه وه پکې هغه نه پوهېدو نو زه څه خدمت وکړم ای بچې ستا خو پولیسو سره ډېر تعلق دی که نه لږ رنګ ورته وکړه چې را خلاصېږي موبایل خو ما کور پرېږدي ته ما له موبایل راکړه چې ورته رنګ وکړم چې اوس ګوره مړی د اختر شپې ورځې د اختر شپه ته غم مه کوه مړه دوا کوه د خدای مسلمان دا معمولي خبره ده ویم خانجي بیګا مې په هغه باندې ریمانډ واخیستو ډېر ښه دی وکړی خو یار خانجي ویم په واره مې ته د بوس وسقي جوړ کړو خو بیا هم دا نه شو ویده غلا ما نه ده کړې ویم غم مه کوه دا را روانه شپه نه ده زه ولې ریمانډ ټلم دی به په خپله ډاډه شي بلکل خانجي یاره خانجي ستاسو رنګ دی وکړه ورسره خبرې موږ سره دونه ټیم نشته وکړه ورسره خبرې چې هر څوک وي السلام علیکم وعلیکم سلام جی څو خبرې کوې جی زه خو قراقر استاد خبرې کوم خدمت وایې جی نو خدمت دا دی چې که نه چې زما هغه سړی تاسو ګیر کړی دی که نه غرمني نو هغه راپرېږده جي هغه بلکل بې ګناه دی ښه هغه د میخې کیس کې چې راغلی دا جي هوا یاره جي هغه موږ داسې نشو پرېښودی هغه باندې ځکه چې د میخې کیس دی په غټه منډۍ کې د میخه پټه کړې ده او داسې وړه دپه نه ده جي تاسو به تاڼې پورې لږ تکلیف وکړې تاڼې پورې به راشئ نو صیب هم موجود دی نو ګوره خانجي اوس په م راپرېښو بیا زه اوس ډارېږم نه هغه بلکل بې ګناه دی که نه یاره که بې ګناه یې او که بې ګناه نه یي تاسو به راشئ خانجي سره به خبر وکړئ داسې موږ نشو پرېښودی که تاسو رالې په ضمانت به یې سره پرېږدو ګینې مه راځئ دلته به بس ټیک ده خانجي غم مه کوه دا دی په 5 منټو کې درلم تاڼې ته ښه زه په خپل ګاډي کې درځم ځه صحیح ده جي سلام علیکم ولې تا ګاډ اخیستی سو چا تا ته خدای مسلمان دا موټرسایکل نه دی هغه موټرسایکل ما که تا موټر اخیستی یاره بس ته غم مه کوه زه در اوس دا یې راولم ښه زه ټیک شو زه ورته موبایل خو مې راکړه که نه په دې څه کې واله د خدای مسلمانه څوک نه د کټ په غاښ کې نشي وایي خو زه بیا هم دوست دي په سخته کې په کار راځي الله دې ورڅخه وکړي خانجي دا السلام علیکم جی وعلیکم سلام السلام علیکم جی کښېنه تاسو خیر جی خیر دی بلکل هلا هغه د قراقر رالی اوس به مې آزاد کړي کینه د خدای مسلمانه نه دي دغه خو چې کوم سره مرګتیا جوړ شي که نه سغل به درته جوړي کینه د خلاصون دی قراقره زر رالی ضمانت وکړه چې دا پولیس مې درنه په وال وژني خانجي دا قراقر استاد جي هغه رنګ دوی کړی ها تا سره چې اوس په موبایل خبرې وکړو جی هغه هم ځوم جی ما ویل چې را سړی ما سره راپرېږدی جی چای بس کې که شربت یاره جی څه خو نه کوم جی الله هم خوشحاله پر شربت راوالی یو ګیلاس یاره خان تکلیف هم څه راکړه ورته راوالی حاجي الله هم خوشحاله که سړي پسې راغلی جي بې ګناه دی که نه نو ما چې ما سره راپرېږدی جی الله هم خوشحاله که جي دی سړي پسې راغلی خانجي دې سړي پسې راغلی ما د مور او پلار یو زوی ما یم چې ما سره پرېږدی مرګي دا موږ د میخې غلا کې نیولې دی او دا غټه غلا ده دې موږ نشو پرېښودی خانجي خدای شته چې بې ګناه دی دا غلا ده نه ده کړې نو خو سبا او بله ورځ ته بیا پرېږدي نو ګوره بیا زه اوزګار نه ولې ولې استاد نه یم یاره جی ته اسلامي کالج کې استاد نه د خدای مسلمانه اسلامي کالج کې نه یم که نه بریلینټ کالج کې استاد نه جي نه هغې کې هم نه یم بچه خان یونیورسټۍ کې استاد نه جي نه هغې کې هم نه یم نه نو ته قاضي اعظم سکول کې استاد نه جي نه هغې کې هم نه یم نو ته په څه کې استاد یې د خدای مسلمانانو ګلکار یم ولې خانجي فرخانه جی دې بود او پرېښورو کې سم ولوغله وه بېغمه شه خانجي زمانه ده جي نو زما خبرې ته غوږ کېږده لپې ونیسي دې سم یې وه چې بیا د غلو ضمانت نه کوي ولو پولیسو کس راګیر کړی راځه چې موږ هم منډه کړو موږ ګیر نه کړي
بیا به داسې بوګه ضمانتونه کې نه توبه نه مړه مو باسه توبې کوه داسې ضمانتونه توبه کوه دا د KPK پولیس دي چې بیا غلاګانې نه کوي. پاسه ایا خانجي زه ته مینت کوم بس پرې مې نه کنه خانجي خفه نشي خانجي زه ته مینت کوم خیر دی خو ما غرمني ما سره پرېږدم ما خو ما پرېږده یاره خفه نشي ګورې زه د بره نه ډېر زیات مجبور وم د خدای مسلمانه ته مې د کشمیر جنګ نه راغلی تا خو په ما سره مې ډوبې وکړې زه دا شر کوم چې خانجي له ورځم نه زه ته مینت کوم خانجي له مه ورځه د خدای مسلمان د هغه زړه خو د کاڼي دی ته مې په خپل تور باندې پرېږده زه واسه دا چلو کا چې کپڑے وپړې وسانډه زما ما سره جي دغه بل پرېږدې هغه هم ځان سره په مخه کې بس ده ځان سره تباه کړو دغه هم واله راځه بچي راځه اسی منی مې خو مې نه منې ام قرا دا تا آزاد کړ. نو ته خدای مسلمانه دا د هغه نیکه آزاد کړي قرا ام ته چې تانې ته راغلی وې پاک او اوس هم سخای. اصل کې دا دو پولیسوالانو قرا دا مړه زما د یو کلاس مرګري و کنه نو موږ په کلاس کې په ماشوموالي جګړې کولې لکه یو بل لباس په کبډي وتو راوتلو ټیک شو نو بس هغه ځړې خبر ما تازه کړې لکه کوشتي مو کړه قرا دا خبره پرېدا خو خدای پاک دې د پولیسو د وای نه ساته بېګیره منډي ریمانډ اغوستو خو د بوسوس غیر نه سات کړي کوم د خدای مسلمانه داخله دا ما د یو کلاس مرګرو نو ماته غوسونه وی کنه قرا دا خبره پرېدا د جیل نه خرازات شم خوش به په پاکستان کې نه اوسېږم زه راشه غوتو دیږي نو د خدای مسلمانه چې په پاکستان کې نه اوسېږي نو په کوم ځای کې اوسېږي بس د پټي په منځ کې بځان له بنگله سازم الته به اوسېږم دا دونه بیوقوف انسان دی تا تر پټي د پاکستان نه بار کاری قرا بار دې کنه نقشه مالا ګاډي وړي وې دې مې جیل ته راوستې زو کنه دا جی ته دا سونه وې ګوره چلته د کوشتي مشتو کړه ها بس دا جی ګولته نه چې زه دا سم بس او ته صرف خبره ته وایې دا بس صحیح اجي زو راځه نن ته خدای مسلمانه او دا جګول تا په دونه خبرې نه کړې دا جی څه سره وتا د پولیسو خبرې مې ورته خا وته امداجي پولیس والے سدي دا قرا کلاس پیلو شربت په مسکو هغه ته خدای مسلمانه تاسو ته عملا راشي ما ته پته ده د قرا په تانه کې ډیر عزت دی ډیر عزت ورم کو داجي خطر ته دا سچل شي دا ده د خدای مسلمانه ويم بلا و برکت نو ولی لار کې 15 سپي لیونی شو او هغه پس شو خدای پاک بچ کو خوري نه الله پاک بچ کړی بچوتی خدای جوړه زه اوس خو برته دوا کې کنه دوا نو سم دوا برته کوم الله م خوشاله کزه زه نه زه راځه کنه انت به کپڑے بدل کی زه ان شاء الله اختر کې بدرزم ښه حاضر شو زه عزت ډیر نه راځي الله رستاسو عزت کی ویم چې دا مې یادی کنه نو بیا به چا ضمانت نو کوم ځان مې تروس پک جوړ کړی دی ګاډي وړې وې ما یزیا د اختر ساعت شو دا چرګاله لکه دا جوړه چرګ سره لیدا زمانہ شابه والا دا انډه مچیو زیا مال غټه غوخه له خنره ز کمزوري مال سوکا ها دا جوړه د نه اړم دا زمانہ انډه چیو نه لاله شابه عليك جوړه لارم وره چې خدای پاک مال میخه خدای راکې شابه قرا کوستا الکه ته خدای مسلمان اختر دې مبارک شه قرا کوستا مبارک شه الله دې خوشاله کوي کنه قرا کوستا مو قرباني نه کړل چې ګوټي لګلای کا زه راشه غوتو دې ته خدای مسلمانه نو پتا خو قرباني نه کیږي کنه یار ستا خدای یو وخی او د بل وخت ني اوس پکې لا چرګه لاله قرا کوستا خبر دي چې زمانہ چې ګوټي پکور کې ګرځي نو دا جګل می وی دا آیا کوي دې په ځای الله پاک ته می خدر کی زه راشه غوتو دې ته خدای مسلمانه الله نیت ته ګوري خو زستا نیت د چرګه لالو کړی الله کوم د دې وکړه هیڅ خبره نه مړه دی خو راځه مړه اوس وته ګوره خام دا ځخري دا ته وای د خدای مسلمانه چاړو خو تیره ده کنه قرا کوستا چاړو دې زده تیره د مر سری پوز نه ریبي د خدای مسلمانه دا څه ته وای کنه اوس وته ګوره قرا کوستا چې ګوټي حلال کړی دي زه د خدای مسلمانه زه په جبر قسم مشهور ما په جبر کې پزمانو کې پیزوانونه چو دا څه وای زما د نوم تاسو سره پوکا
ورا کوڅه چې ته مردار نه کې یا خدای پاک یو سړی وي ما شل غزه ټوپ پالي او بل وتی دا غس او دا میدان اوس ګوره ورته ورا کوڅه ډېر بس ډېر خبرې مکه وس علیکم خزه بس نیږي ما بسم الله الرحمن الرحیم بس شکر ورا کوڅه ګډي غلاړو یاره کوم دای خو موار نه مورا ما خو ته دا دوه باټي وینه پکړه نو چې نمرې نو سوزي موار نه ما ورا کوڅه دا کوم ما چل لازم مې مالا چل لازم د خدای مسلمانه ویم زمين د مشرانو غمتل دي چې پوره نه راغلي کنه سره د کټه نه نک نو نمرې ورا کوڅه بوس پلان څه جواب ورکوم ورته چې ولر جواب ورکې ما خو دلاله کړی دا وا اوندا چلواره شابرونه وښلان يرونی څخه څوس نمرې نو زه تاسو کوم چې تا دا چرګانو چې ګټي لال کړی دي استاد مبارک شي نور هي واړه ماړه خدي زه تاسو سره وځ بیا را به تو کوم السلام علیکم افتخار اختر وعلیکم السلام استاد مبارک شي څنګه وای لکه ساري استګرځو را ګرځو یاره قسم نه ملاوي چې امي حلاله زما غرور مو به سار تلې 2 غنټې السلام علیکم جی اختر مبارک شه سلام استاد مبارک شي السلام علیکم څنګه رورا بس ګوت دې مرو تبر می تیر دي سوګه رورا قصاب جی ته مونږ په دې علاقه کې نه لیدې د خدای مسلمانانو خبرم سیده زرا جبګن راغلم جی او چې کوم قصاب نه پیژني هغه سره بچاړه او تبر لازمي خدغه مې خدغه په پسو علاله دغه میغه بتکتل علی بكو پسو به علاله د میغه خرو لز روپے او ډېر یاره نور وره خو ګړه بيزوا په 15000 باندې نه کړی و د دې را خلاص خبرو کا پسو به علاله تاسو زر کمه ورکی نه خبره نه خبره بس سیده ز علاله ورنه وين لك شتم وا را غوزون خو بستا فلارمو ستانه خو صار ما غوزولي نو ته پکې داسي یاره وکیله دې قصاب کې مې دا کار خوښ شو چې نو سره سې لګي نو سره سړی لګي ګډه بيزه مې خپزان لرا پرځي او کنه یار دا کار پکې زمام خوښو راځه چې ورځو څونه خپل مالټې دي واه 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 دور بصري السلام عليكم السلام علیکم وعليكم السلام څنګه یې خیر دی دا نوې سپلای چې ویم د خدای مسلمان دا خو ماتم پته نه لګي خو رجوی منزله ته پته نه لګي چې راچاري او ته خو رجوی مونږ نه کېږي دا خپل به تاسو راوي دا به جمعه به کله